الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا او دا غب خاص رحم او کرم سره من بیا دا مبارک سیرت شروع کو دا رسول صلی الله علیه وسلم. والله سبحانه وتعالى توفیق راکی ماتا دا حق دا بیانولو او بید الله سبحانه وتعالى من طول توفیق راکی باغی بانی دا عمل کولو. پاخرنی درس کې منګه دا خبره کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم د مکې نه بهر دعوت شروع کو او د مکې نه بهر دعوت رسول صلی الله علیه وسلم اول کار دا وکړ چې طائف ته لاړ او طائف ولې غوړه کړی و دا غي وجه منګه بیان کړی و. اول رسول صلی الله علیه وسلم طائف ته لاړ چې کله تکلیفونه او عذابونه هغه د مشرکینو طرف نه زیات شو په وجه د دې چې ترې مړ شو او دا غي نه مخکې مو رسول صلی الله علیه وسلم ته تکلیفونه ورکول چې ترې مړ شو بیا تکلیفونه خډیر شو او دا غي تفصیل منګه په خپل ځکه کړو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله طائف ته لاړ نو الته سشیوی او سنو شوی اولته د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت اومنل شو او کنه. دا ټول خبرې منګه په اخرنی درس یا په اخرنی بیان کې خ تفصیلا کړې وي. د دې نه مخکې چې منګه نور هغه قبیلی ذکر کو چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه تم دعوت ورکړي دا غیر پرم بهر ته وته او هغه خلک چې د بهر نه راغلي او مکې ته وغوي مسلمانان شيو یا رسول صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړي هم مسلمانان شي نو د دې تفصیل وکړو ان شاء الله. خدای نه مخکې یو سوال په ځل کې راځي او هغه دا چې دومره سخت او تکلیفونه رسول صلی الله علیه وسلم ته ملاوي او دا غملګرو ته رسي او بیا هم هغه صبر کوي وجه صدا ځکه چې سړي ته دومره تکلیفونه ملاوي شي دومره سخت پیراش او بیا هم دې صبر کوي نو دا غي بس اسبابي دا غي بس وجي دا غي د لاسه صبر کوي نه څو خو صبر اسی نشي کول ډیر زیات اسباب دي. زبا یو صوت اشاره وکما چې هغه علماء را جمع کړي په خپل کتابونو کې او هغه ته اشاره کړي د ټول نه غټ سبب او بنیادی خبره په الله سبحانه وتعالى باندې ایمان. د ایمان چې دنو د دې د لاسه انسان صبر کوي په هر سخت باندې او چې دا ایمان نه نو هیڅ هم نشته. د صحابه کرام او د وینو مخکې رسول صلی الله علیه وسلم چې دومره صبر کوي په دې سختو حالاتو کې په دې تکلیفونو کې نه دا غټه وجه هغه ایمان دی په الله سبحانه وتعالی باندې. او ایمان مضبوط ایمان هر ایمان نه دغه ایمان د ډیرو خلکو دی خو هغه د لګو خلکو ایمان دی چې هغه مضبوط ایمان دی مضبوط یقین دی په الله سبحانه وتعالی باندې چې الله سبحانه وتعالی باندې ځای کوي او هغه زما مرسته کوي. د شلګ مسلمانان دي چې دا وي د ایمان او یقین دي نو دوی په الله باندې مضبوط ایمان او د ایمان د دوی په دې سینو کې او په دې زړه کې ګډوډ شي. الله سبحانه وتعالی د بنی اسرائیل خبره چې کوي په سورۃ البقره کې الله وی د سخی سره محبت هغه د دوی په دې زړونو کې ګډوډ شي نو دغه وته ګرانو د سخی سره دغه محبت چې دغه وته اګرانو سوخه پورې به برابرو خو بیا غي تر واپس شو زړو حالات ته بیا را واپس
نو درشن د صحابه کرامو د زړه د ایمان کوشه او په دی وینا او په دی غوخه او په دی رګونو کې ګډوډ شه نو دیسی سړی ته صبر کول په مصیبت کې او په تکلیفونو کې او په امتحانونو کې د څه غټه خبره نه ده ځکه چې د ایمان هغه خون هغه سکله د ایمان خون چې وسکه نو بیا برته ګران کار هغه برته مسان ښکاري او په شرط دی چې خونی وسکه الله سبحانه وتعالى موږ ته د ایمان د خون په نصیب کړي چې د ایمان خون د سره نه بیا به تعالی د عبادتونو مزم نه درکوي ځکه بیا به تنګیږي که اسی عادت او دوه کسان منزل راشي دا یو کس په دې دغه راغلی چې عادت ته کول غواړي مسلمانان مونځ کوي او یو سړی راشي هغه د مونځ خون ورکوي د عبادت نه خون اخلي مزت یې اخلي د دوړو په عبادتونو کې ځمکه او اسمان فرق دی دغه اولنې د یو څو رکعاته پوره کول او سلام ګرځول او بیا په دروازه باندې منډه وهل او د دویم د خپارام په اطمینان په سکون او په دې سره لګي ولی ځکه چې دل د عبادت خون ورکوي ایمان ولا خون ورکوي د صحابه کرامو له د ایمان خون ورکاو د غید له ساوی ته د عبادت په دې مصیبتونو کې او په دې تکلیفونو کې د صبر دوت آسان شي او الله سبحانه وتعالى آیتونه نازل کړي او غوي اوریدلیو او چې سړی ایمانی مضبوطی او وخت په خود الله آیتونه نازلې نو هغه ایمان خډيري لکه څنګه په قران کې د آیت ته الله سبحانه وتعالى غویله بشارت ورکړي زیر ورکړي اشاره دې خبرې ته چې تاسو په پاتې کېږي د ټول خلک به ختميږي دا کوم چې تاسو سره دښمنی نو په قران کې الله سبحانه وتعالى سوي بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض الله هر چی زګ دې په وبوله پاسه د ختمي او چې خلکو له فائدہ ورکه غبزمک کې پاتې کیږي او د وبلي اشاره دې ته چې اے مسلمانانو تاسو پاتې کیږي او تاسو په مقابله کې چې څوک دې د زګ دې د ختمي نو دا غوي مضبوط ایمان دیمه وجه چې دوی د صبر دې مضبوط صبر په دوی کې وو هغه دا چې الله سبحانه وتعالى دوی له ناشنا مشر ورکړه هغه مشر څوک دی رسول صلی الله علیه وسلم چې یو سړي قائد او مشر او امام هغه رسول صلی الله علیه وسلم نو د تربیت په به سم تربیت چې د رسول صلی الله علیه وسلم د مدرسې نه څوک فارغ شي او دا غسر سبق وي او دا غنه ایمان زده کی او دا غنه عقیده زده کی نو دته صبر کول دا څنګه خبره ده نو د رسول صلی الله علیه وسلم شاګردان دي هغه امام او هغه مشر ول الله سبحانه وتعالى ورکړو چې داغه ټول انسانيت دغه صفت کوي صرف مسلمانان نه ټول انسانيت داغه د خوې داغه د اخلاق داغه د درنوالي داغه د رښتینوالي اوس مشرکین مني چې د پیغمبر چې کوم خبرو کې ده سده د رښتیا ده منله نو د خپل ملګرو خو به سم ایمان او یقین او موږ سره مخکې په تیر شوی درسونو کې په غیر خمي مثالونه تیر شوی چې څنګه واغوي د رسول سم په خبره یقین کو خدای عزت او تعصب دا وي ځکه ابو جهل بر رسول سم ته وخت په وخت دا خبره کوله یا محمد صلی الله علیه وسلم ان لا نكذبك موږ ته دروغجن ګورې نه وایو ته موږ دروغجن نه دی ویلي ولكن نكذب بما جئت به دا سچ تر وړي دې ته دروغ وایو یعنی ته موږ منو چې ته رښتینی سره ذکر الله سبحانه وتعالى بدغه آیت نازل کو فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون اے پیغمبر وي دوی ته دروغجن نه وي ته مخه پکېږي دوی اصل دښمنی ده الله دین سره دي ته دروغجن وي لکه نن سبا چې سړی حق بیانوي قرآن او حدیث بیانوي د دې سره خلک دښمنی ډیره کوي د دنه د قرآن او حدیث لري کا به سره هیڅ دښمنی نه کوي
لکه اوس کې یو سړی په ما پسې خبرې کوي زما سره چا ذاتي مسله خو نشته نه د چا سره زما پوله پټې شریک دي خو چې ما سره به ورانې هغه به دې ورانې چې ولې ته د قرآن او حدیث ته خبره کوي ولې ته په باطل باندې رد کوي ولې ته په بدعات او خرافات باندې رد کوي خز دا لري که دا ردونه لري که د قرآن او حدیث د بیان لري که د حق بیانول لري که زما سره خلک ولې دشمني کوي بیا څوک لیونی چې ما سره به دشمني کوي نو اصل مقابله د مشرکین او هغه د الله دین سره د رسول هم ته به دروغجن نه موږ سره مخکې تیر شو په سیرت په درسونو کې کوم چې تیر شوي درسونه چې رسول سلام طواف کو او درې پیری د مشرکانو پر رسول سلام پورې وخاندل اخر کې چې رسول سلام غوسه شو نو سی وته وی اے قریش ولو جئتکم بالذبح دې چې دین مې راوړی چې تاسو به کې ختموم تاسو به لالوم نو هغه ټول غلی شو او به کوشش کو چې د پیغمبر رضا کوس او ته مو خو یو خلک یو او بده خبره ده وشو یعنی رسول صلی الله علیه وسلم کمزور دی ولې دوی یری هغه دې ټیم کې کمزور خو هغه ته پته لري چې سوي دغه کوي د دروغ نه وي نو چې د مشرکانو به دومره یقین دي صحابه کرامو خو به ناشنا یقین کله چې هغه رالو د اوخ کلمی او ګندګي غیر اوله د رسول صلی الله علیه وسلم په سټي واچول هغه په سجده و رسول صلی الله علیه وسلم چې سجدې نه سر راوچت کو هغه ته خیری وکړي او خندل چې خیری وکړي هغه خندګانې باندې شو او یو بل ته هریان هریان کړو ولي ځکه چې پته و چې دا سړی چې سوي د قشن کې چې د خیری وکړي موږ متبا کی دغه قصه موږ سره تیر شوی د عتیبه د ابو لهب د زوی چې رسول صلی الله علیه وسلم خیری وکړي او بیا په لار کې هغه شام ته تو مخې ته ولا ازمره ولا مخې ته وروته نو چې څنګه ولیدو قتلني والله هغه مړ کړم ولګرو ته چا مړ کړي رسول صلی الله علیه وسلم هغه مړ کړم قتلني والله وهو بمكه وهغه ګره په مکه کې دی خلو هغه څنګه مړ کړي خو دلته نه دی وی هغه خیری کړي وی ورس دومره دغه یقینو ابی بن خلف راغه پر رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم وجنم بدی نو رسول صلی الله علیه وسلم جواب کی بل انا اقتلک ان شاء الله زبدی وجنم نو کله چې د احد په غزا کې او تفصیل وراشي ان شاء الله کله ژوند راکو د احد په غزا کې چې کله د په مړی باندې گزار ولګي د ابی بن خلف نو ملګرو ته دا خبره وکړه وی د ماته په مکه کې ویلو چې زبدي وجنما او په الله مې قسمي لو بصق علي لقتلني کدی په ما لاړی را توکي کنه د غلاړو سره موږ زمړ شوی ځکه چې دی ویلي زبدي وجنما د دې سره چې د کوم خبرو کې هغه پوره کوي سعد بن معاذ په مکه کې د امیہ بن خلف سره ملاقات شو سعد بن معاذ په اصل کې د کوم ځای مکه کې مدینه مکه نه سعد بن معاذ ملاو شو د امیہ بن خلف سره ناغه ته دا خبرو کړو ما اوریدلی دي چې دا پیغمبر او د ملګری دوی به تا وجني نو دی ویریدو سخ ویریدو او دا لوزیو کو چې زبد مکینه بهر ته نو زما دا چا امیہ بن خلف دا ګور ډیر زورور سره او خو هغه سره چې دغه مقام دی او خمالدار خو نه بوته د مکه کله چې د بدر د جنگ راغی او ابو جهل وته نو دی مجبور کو په مخه په سي توراتو ته موږ سره وځه بار ته موږ سره وځه بار د کله یو باندې کله بل باندې او ویل خو هغه ته نشو چې زه یریګم یا دې څه ده نو لړ ابو جهل دله په اوخانو کې قیمتي اوخ چې په ټیم کې کوم هغه ولا واغستو کدی به تختی نه چې منډه تیز وي ویوخ دلم من واغست راځو اوس موږ سره مرګ شي نو کله چې ډیره وته دی خزي وته وی ابو صفوان او ته سي وی هغه مدینه غرور چې ته خبره کړې هغه نه کې زیره شو یعنی سعد بن معاذ وته رسول ته ویلو او د دې مسلمانانو پیغمبر چې کوم خبرو کینو به کوي او دې دروغ نه وای
ناغه ته به دا وی نه زه دوی سره نږدې زی پورې ورزم بیا اعتراض ما لری وسره نه زه نو دا د رسول سلام د دشمنانو حال له چې دوی دغه په خبره یقین دي نو دغه د ملګرو خو به مضبوط یقین دغه د لاسه غوي ته هر سخت چې دغه بوته هغه بوته اسانه وا هغه بوته ولخ کاری ده هر مصیبت هر تکلیف ده بوته اسانه کاری د ابوبکر صدیق رضی الله واقعیت اوسته بیان کړیو چې کله غلاړ او رسول صلی الله علیه وسلم بچ کو د مشرکانو نه نو مشرکان د کعبه په خوا کې او هغه مشر باټن کې عتبه بن ربيعه پیزارو هغه ټول رويستو او دې دومره چې مخ کې دغه روغ زې پاتې نشو او به د سکسن په خېټه باندې کېناستو او چا لته او چا سکونه تر دې چې دغه په مخ کې د پوزو د خلی پته نه لګیدا دا مخ ټول تکسر شو نو دغه قبيله بنو تیم کله جو خبر شو را ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه راغستو په کپړو کې کپړې ته تاو کړه او پاکه کپړې کې راغستو او سلور طرفونه نیول او کوړته ورنه نیوستو او ټول دا یقینو چې دی بمری سیرت کې راځي ولا یشکون فی موته ټول دا یقینو چې دی بمری دینه بعد دیني شي بچ کې نو وشتوري سرته ناسو دی بهوشه پروت وی فتکلم آخر النهار نور دوبېدو ته نږدې دغه ټکي بهوش راي خبرې شروع خپلوان ټول خوشاله شو چې دې اوس خبره کې سبو اولنې ټکي دوی ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم چې چل کړي کمزې کې دې نو هغه ټول ته موږ ته راجم شي او ته بد هلي د خپل خبره او خپل خلک غوسه شو ټول ته پاسې او غمور ته ولوي ام الخير د مور هغه ته وی دغه استاد ویل پروت د کیسه خوراک ول کولای شي ښاګي خد نو چې کله وی د خلک تلاړو د مور ډیر کوشش وکړي چې دله یو شی ورکی بل شی ورکی خو هغه نه خوړ او دغه به ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم نمور ته ما ته سپته استاد ملګری نو دوته وی لاړ شه په ام جمیل پس ام جمیل بنت الخطاب او دا مسلمانه شیو وی دا غینه ته پوسوک نو دا مور لاړ په ام جمیل پس او ته وی ان ابا بکر يسالك عن محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم لما غزوه ابو بکر ته پوس کې د محمد صلی الله علیه وسلم مبارک دای خو ځم پټو خپل اسلامي پټو ځکه چې کمزوري مسلمان ناغه ته نه ابو بکر پیژنم او نه محمد پیژنم یو نه پیژنم او کته دا غواړي زبر سره لاړ شم مرسته بر سره وکم ونور پیژنم یو نه یدا سره لاړ او چې کله ولیدو ابو بکر صدیق رضی الله عنه چغې او دوته وی کم قوم چې تاسو سره دا کار کړی دی نو زموږ الله نه امید دی چې دا قوم به تباہ کوي دین او بدل اخلي بیا ابو بکر صدیق وی فما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم کم ذکر ناغه ته اشاره وکړه مور دی ولاړه نه ابو بکر صدیق ته جواب کوي ویس خبره نه کدی ته پته مو لګي څه خبره نه ناغه ته سالم صالح رسول صلی الله علیه وسلم خبره برته وی کم ذکر دی دار ابن الارقم کې ده نو زمادي په الله قسمی زدا وخت پوری یون وړي دا به نخرم او نه به د ابو ګډ کوم چې سو پر ما رسول صلی الله علیه وسلم لیدل نو رواني کو د مور او د ام جمیل دوه یو ځای روان کو او بوته دار رقم ته رسول صلی الله علیه وسلم چې ور کولو شه د ورننه وته رسول صلی الله علیه وسلم ولیو نو بس اله غزله متمین شو دې چې دومره صبر کوي دا وجه چې الله ولې ناشنا مشر ور کړي په دې مشر باندې بده او ځان قربان اوسه دریمه وجه چې دغه د لاسه بدوی صبر کو په آخرت باندې مضبوط ایمان په آخرت باندې د ایمان ډېری مسلې سړي ته اسانه ډېری مسلې سړي ته اسانه کته ته په دنیا کې هر قسمه تکلیف راشي او هر قسمه ژوند تیر کې او په آخرت کې مضبوط ایمانی نو بس دغه به چې الله په آخرت کې راکړي او په آخرت کې بل دي شو کې په آخرت کې بل دي شو کې نه هر صبر ته شي هغه بل ته آسان شي
دې صحابه کرامو مضبوط ایمان او یقین په آخرت باندې چې سیده دلته کې الله سبحانه وتعالی موږ له سختو د مصیبتونو او د تکلیفونو ژوند راکو امتحانونو ژوند راکو خو په آخرت کې براله به غټ او چت نعمتونه راکي لکه الله سبحانه وتعالی په قران کې دا ویلي او غوی به د آیتونه اوریدو ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا الله إذا قام برزو منتلي لقوا دا عدل أو دا يتساسر بالظلم نكي وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله إذا شرشمو الدانية مركة تاس عمل كري أغبطون زبط غتلك يا شوف نجي تابا دي باني مضبوط إيمان أو مضبوط يقيني ندت بها مصيبتنا او د تکلیفونه دوته به معمولی ښکاري ځکه چې په دې انتظار دي چې الله به مال د راحت او د سکون ژوند په کوم ذکر راکړي په آخرت کې براک الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې ده او غیب اوریده دا خبره وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله الله تاسو چې سهم د خیر عمل مخې ته لګي د الله سره به د قیامت پر ورځ مومي دا ایتونه به غوي وريدو دې له سبب د غوي ایمان د غوي جذبه هغه خډيره یو سبب چې دغه د له دوی و صبر کو هغه وخت په وخت د ایتونه نازلې ده د دوی تربيت کېده بدقه سختو حالاتو کې الله سبحانه وتعالى د آیت نازل کو احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله آیت د خلکو د ګمان دي چې دوی به دوی چې موږ ایمان راوړل د زبه پریدم بغیر مصیبتونو او تکلیفونو نه د آیت نازل شو په وخت دې سره وی تربيت خوش چې لازم برازي مصیبتونه لازم برازي تکلیفونه نو پای کې لازم صبر ولقد فتن الذين من قبلهم الله يدين مخکې خلق هغه باندې امتحانونه راوستي خو چې پته ولګي په دې امتحانونو کې د مؤمن او د منافق وخت په وخت بدایتونه نازلېدو قران وخت په وخت دغه تربيت کړي دغه شان زیری براتلو په منځ کې زیری براتلو چې صبر او صبر دا وخم دا بستاز شوی دا خوشحالیانی به مستاز شوی دا هر څه بستاز او په دې باندې دا غوي مضبوط یقینو لکه الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې ده غوي به آیتونه اوریدو وان جندنا لهم الغالبون الله یقینا لخکری زما دا بزوروري دا ایت چې بغوي اوریدو دا غوي په یقینو دا زیره چې سید دې وخت کې موږ د تکلیف او مصیبت ته خو یو وخت به الله راولي چې ضرور کیږي به موږ وبل ځکه الله سبحانه وتعالى دا خبره کوي او د آیت باغوي اوریدو هغه به لوستو سيهزم الجمع ويولون الدبر الله د دوی د ټولګي د مشرکانو نه دوی ته شکست ملوي او دوی به خپل شاګری ته استراړي او د میدان نه بتختی په دې باندې هغه یقین او د زیر وبل ذکر الله سبحانه وتعالى غوي ته خبر وکړه جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب الله ته دا ټولګي د معمولی ټولګي نږدې ورځو کې دوی ته شکست ملاوي شي او نږدې ورځې کمی وي هغه د بدر ورځې په دې باندې غوي یقین مشرکان رالو د یوسف علی السلام په باره کې تپوسو کو د رسول صلی الله علیه وسلم چې یوسف علیہ السلام مبارک سوى الله سبحانه وتعالى آیت نازل کو لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين الله یقینا یوسف علیہ السلام او داغه درونو په دې قصه کې ډېر عبرتونه دي د پاره د تپوس کوونکو د مکه د مشرکین چې تپوس کوي کنه د دوی لپاره به کې عبرت ده چې څنګه د یوسف علی السلام مرونه په اخر کې لاړو یوسف علی السلام نه ما پیو غوښته
او یوسف علیہ السلام له عزت ورکو الله بچکو د هرې سختي نه دغه شان به تاسو دی مسلمانانو مخې ته ورځي او د دوی نه به معافي نه غواړي. دا مطلب دی لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين. دغه شان الله سبحانه وتعالى هغوی له دا زیری ورکو چې د کوم خلکو چې د هجرت کړي دوی دې نه خفه کېږي. والذین هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولأجر الآخرة أكبر. الله په دنیا کې بوله ښایسته ژوند ورکم او د آخرت اجر خو بیا ډېر زیات دی. بلکې الله سبحانه وتعالی ورته ناشنا زیری ورکړی په سورة الروم کې ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الله وی نږدې د هغه ورځ چې خوشحالېږي به مؤمنان په څه باندې بنصر الله. الله به دوی سره مرسته کوي. نه دا قسمه آیتونه به وخت په وخت نازلېدو د دې سره د هغوی هغه ایمان او یقین هغه به ښه ډېرېدو. د یو څو اسباب دي که ستا په زړه کې دا راشي چې ولې د صحابه کرامو په دې دومره سختو تکلیفونو کې دوی صبر کړی او څنګه دوی صبر کړی. نو جواب دا دی چې د دې یو څو خبرو د لاسه دوی صبر کړی. نو موږ باندې هم که چېرته امتحانونه راشي تکلیفونه راشي نو پکار دی چې موږ څه وکړو موږ صبر وکړو. او چا چې صبر کړی الله سبحانه وتعالی کامیاب کړی. چا چې صبر کړی الله سبحانه وتعالی هغه د مصیبت نه ویستی دی. چا چې صبر کړی الله په امتحان کې کامیاب کړی. او د دنیا د دارالابتلاء او دارالامتحان الله سبحانه وتعالی په هر مصیبت او په هر امتحان کې موږ کامیاب کړي. او الله سبحانه وتعالی موږ د مصیبتونو او د امتحانونو نه بچ ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف نه راغی او په طائف کې چې کوم ناشنا واقعات را پیښ شو کوم کارونه وشو د هغې تفصیل موږ بیان کړو. او دا لسم کالو د نبوت. د هغې نه بعد رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت شروع کو بهر او قبیلو ته به دعوت کو قومونو ته او یوازې کسانو ته هم دعوت کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سوچ وکړو چې د کومې پورې به دا دعوت صرف په قریش کې دننه زه کوم او دوی به دا مقابلې کوي او دوی به د تکلیفونه مال راکوي. راځه د دعوت عام کول غواړي. او د عام کولو یوه طریقه دا ده چې د مکې نه بهر دعوت شروع که. دویم دا چې د نورو قبیلو ته قومونو ته دعوت شروع که. یوازې قریش ته دعوت مه کوه. رسول صلی خو بلې تمه ده چې دوی به ایمان راوړي. خو دومره وخت د رسول صلی دعوت وشو لس کاله او د هغوی هغه تکلیفونه او هغه سختې چې کوم رسول صلی ته رسوي هغه ښه ډېري. نو رسول صلی سوچ وکړو چې راشه د ځان سره نور خلک ملګري که. او د رسول صلی به د قبیلو خوالتو خصوصا د حج په موسمونو کې او دا موږ سره مخکې په سیرت کې تیر شوي چې د حج په موسم کې دعوت کول دا د رسول صلی الله علیه وسلم پخواني سیاست دا په دغه وخت کې په ذهن کې نه راغلی بلکې دغه نه مخکې رسول صلی الله علیه وسلم د حج په موقع باندې د خلک براتلو د بهر نه رسول صلی الله علیه وسلم هغوی ته دعوت کو او په هغې کې به ورته دا خبره کوله چې زه ګوره ستاسو مرسته غواړم ستاسو ملګرتیا غواړم. او دا د داعي دپاره یوه اهمه خبره ده په دعوت کې د ځان سره څه پیدا که ملګري پیدا که. دا بعض موږ توکل کړی په الله باندې. ستا توکل د رسول صلی الله علیه وسلم د توکل نه څه مضبوط خو نه دی. د ځان سره ملګري پیدا که او ملګري هم داسې اخوا دېخوا نه ښه مضبوط ملګري. زه به تاسو ته بیان کوم انشاءالله نن چې رسول صلی الله علیه وسلم کومو قبیلو له دعوت ورکړی ده ولې هغو له ورکړی د خاص زورورې قبیلې به وي. رسول صلی الله علیه وسلم به دعوت ورکړو که دوی زما خبره ومنله یو ښه ده. که وی منله بیا خو فایده ده ځکه چې دا قبیله زما په مرسته کې ودرېږي دا قوم ودرېږي نو زه د قریش مقابله کولی شم. نو رسول صلی الله علیه وسلم به خصوصا د حج په دې ورځو کې دا دعوت کو. او موږ سره مخکې دا خبره تېره شوې ده چې رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله دعوت کو نو شاته به په څوک ګرځېدو ابو جهل او ابو لهب دې ټولو دا کار رسول صلی الله علیه وسلم باندې به خاورې نوستې په کاڼو به یې ویشتو د خلکو ته به وي موږ یې پېژنو زمونږ ګرواره زمونږ خپل سړی موږ ته پته دا لیونی شوی دی دا کوډګر دی دا کاهن دی د ده نه ځان بچ ساتئ دا خبرې به هغوی وخت په وخت کولې. خو رسول صلی الله علیه وسلم چېرته د هغه اراده هغه کمزوري شوې نه ده. رسول صلی الله علیه وسلم قسمه قسم طریقو سره دعوت کړی دی د قبیلو ته او د قومونو ته. لکه یو طریقه دغه وه
چې د قبيله ولا به ځان سره ملګری کول دوی کې به غیرت را تازه کو وي تاسو به زما مرسته ونه کوي که تاسو زما مرسته وکړه زه به د حق د دنیا ګډ ګډ ته ورسو نو بعضو به خبره ومنله او بعضو به اکثر به نه منله هغه باسي به ومنله چې دام غنیمت دی نن دی یو ملګری پیدا کو سبا بل پیدا کې بل پیدا کې ورو به ملګری ډیر شو دي سی وشو الله سبحانه وتعالى داسې ناشنا ملګری ورکړي رسول صلی الله علیه وسلم کله چې رسول صلی الله علیه وسلم راغی د حدیبیه واقعو بیانو ان شاء الله وایي ته وخت ډیر دی دغه چې هغه مدني په اخري دور کې و نو مشرک راغی د رسول صلی الله علیه وسلم سره خبره کوله د رسول صلی الله علیه وسلم دی ګیری له لاس ورلو چې ګور ته زموږ خبره اور مينت ته کو په دغه ټیم کې مغیره رضی الله عنه ولا او هغه زغره چولې و او ټوپۍ په سر کړو هغه کوم چې جنگونو لپاره نو پای کې د مخ پته نه لري څوک ته سم سترګې ښکاري ناغه تور راغه سره مشرک په لاس باندې کې هولوي لکه د رسول صلی الله علیه وسلم ګیرنه لاس تیم پر کې لاس را نږدې کول د زب مزد ټوکړې کو هغه د څوک ته موږ نه پیژنت چې کله ته ملګرو چې د مغیره دا زموږ ترزوی هغه ترزوی ارسه پرېدا کدی پاکي ګیرل دي لاس ورونو د لاس تل ګره ټوکړې کومه نه دی پیژنم او نه ما پیژني حالانکه دا یو خلق دی یو بل پیژني دي چې ملګری الله سبحانه وتعالى رسول صلی الله علیه وسلم ورکړي به چې کله غلار د قریش ورته سوي وې زره ته رښتیا خبره کوم کې زمام باندې دي سړی چې الله کوم ملګری ورکړي دي چې ملګری ما د اسمه کې به مخ نه دی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم لاړې تو کې خراش کې تو کې دوی پاغي باندې جنگ کوي یو زما په لاس کې دی ولګي بل زما په لاس کې دی ولګي رسول صلی الله علیه وسلم چې خبرو کوي وې دا وې سرونه او ټول سرونه ټټ نه وري برم نه ګوري رسول صلی الله علیه وسلم ته د احترام دلاس او چې رسول صلی الله علیه وسلم خبره کوي هغه خبره نه کوي او چې رسول صلی الله علیه وسلم متامر لا پوره نه کړي هغه دی وب سره په جنگ شي یو یې کوم بل یې کوم د ملګری رسول صلی الله علیه وسلم دې په اړه اسانه نه دی پیدا کړی دی په شي ګرځیدل دي دعوتونه کړی دي زخمی شوی دي خلکو وهله دي ټکولې دي کنزلی وته کړی یو ملګری د چې را جمع شوی د ډیر په تکلیف را جمع شوی ځکه خدای قیمتي کسه را جمع شوی نو داعیله د پکار ده چې دې سړي کی ملګری ډیر کی دشمنان مړي رو ملګری ډیر رو زموږ د باز نه پوهه ملګری دوی نه پوهیږي دعوت په طریقه دشمنان ډیرې او د داعی خو هدف دی چې سړي کی ملګری ډیر ک په حکمت او په خوري انداز سره رسول صلی الله علیه وسلم چې بوته نو د ځان سره به دوه کسان بو کله چې د قبيلو قومونو باندې ګرځیدو یو ابو بکر صدیق رضی الله عنه او دویم علی رضی الله عنه نور ملګری مو د رسول صلی الله علیه وسلم وکنو نورمو ولید دوه خاص دي په دې کې حکمت ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې دوه خصيفات دي دا غیر له صدا اهم سره یو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د جاهلیت په وخت کې دا غسر دا کارو چې د قومونو په دې منځ کې چې دا جنگ راتو بیا به ورسره صلح کېده پای کې به دیتونه کې خو دې کېدو لکه دیت به ورکاو په دوی دومره دیت شو په دې دومره شو دوی باغله دومره پیسې ورکي یا به دومره ساروي ورکي یا به زناور ورکي په سبب فیصله کېده دا ټول کار د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاس کې ناغري ټول قومونو پیژندو د رسول سم دي طریقې ته ورسول او خيار انسان دي هر سړی ځان سره نه بو دي سړی ځان سره بو ته دي سړی ملګری کو چې دا ټول قومونه پیژني چې دا خو معروف سړی دی بل امانتګر سړی دی د اوسه پورې چې دوکې نه کړي نو د خبره به اثر ډیر کوي دویم صفت پاغه کې دا چې د عربو د قبایل او د قومونه او د نسبونه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول زبانيات نو رسول صلی الله علیه وسلم معلومات کول چې دا سوق دي دوی څنګه دغه قوم سره دي د دوی په منځ کې سرشته ده دوی ولي جدا دي دا ټول معلومات د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره او مسلمان لم پکاري چې د خپل قوم خصوصا او عام تاریخ یاد ساتل پکاري نن سبا د باز چې نه په دین کې نسب او قوم یا دول د سرشتینه او چې تا چې د تذکره وکړه چې زما قوم او دغه قوم د جاهلیت کارونه دي شروع کړو کنه موږ ولک صبر
قوم او نسب یادول په دوه قسمه دي. یو یادول د دې لپاره چې خلک مې وپېژني او خلک وپېژنم، دا خو شریعت مونږ ته ویلي دي یادې کوي. او دویم یادول د دې لپاره چې زه فخر او تکبر وکم او د ځان نه کمزوري نسب والا ته به سپک نظر وګورم، دا حرام دي. نو عام دې نه دي ویل پکار چې بس قوم یادول څه دي حرام دي، نه وایي تفصیل وکړه. قوم یادول که په دې وایي چې ځان وپېژنم او خلک وپېژنم او خلک ما وپېژني، صحیح ده. سبا له تا نه څوک تپوس کړي چې ستا قوم څه دی، ستا نسب څه دی، نه ته به څه دی، څه به ته ثابتې چې تا ته نه دی یاد، بیا ستا زوی، بیا د هغه زوی، بیا د هغه زوی، بیا د هغه، یو وخت به داسې راشي نوم او نشان به ستا ختم شي، نه تا څوک پېژني نه ستا د لاندینۍ چې کوم اولاد دی دا څوک پېژني. ورک قوم، ورک انسانان، د څه د لاسه خپل قوم ورته نه دی یاد. نو خپل قوم خپل نسب یادول دا عیب نه دی چې کله صرف دې دپاره وي چې خلک پې ما وپېژني او زه پې خلک وپېژنم. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د قومونه او د نسبونه او خاندانونه ده ورته ښه یاد و، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم هغه د ځان سره ملګری کړو. او دویم علي رضی الله عنه، او دا هغه زمری دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ته پته ده که چېرته هم د جنګ موقع راله نو دی د هغه وخته پورې ما ته کس نه راپرېږدي چې څو پورې په دا وړېدلی نه وي. علي رضی الله عنه هغه تکړه مجاهد او هغه بادر انسان چې هغه سیرت به انشاءالله د رسول صلی الله علیه وسلم په دې سیرت کې، او کله چې موږ د غزواتو خبره کوو د جنګونو پای کې تاسو وورئ چې علي رضی الله عنه چې به کله کافر ته مخامخ شو نو څنګه جنګ به کوو، په څه طریقه به کوو، او څومره بادر او څومره طاقتور انسان و. د خیبر په قلاګانو کې د یوې قلا دروازې راواغسته پوره او هغې وزار کړه. بیا وروسته څو کسانو دروازه د هغه ځینه اوچته کړه، 40 کسانو هغه دروازه اوچته کړه، 40 کسانو، او یو منګ یو خپل د دنیوي سامان اوچت را اوچت کو، دام غټه خبره ده. زم چې دا کم ځواني چې دیو دروازه اوچتې او هغه وروسته 40 کسانو اوچته کړې ده، د ده به څنګه زور او د زور د بدن دومره اهمیت دی ځکه څومره چې د ایمان دی. یعنی بدنونه والا ماشاءالله داسې برته وخم چې لاس تې نه تاوي، لاس تې نه تاوي. یو ایمان ته چې ګورو د روپۍ ایمان پکې نه وي. اصل زور او طاقت د څه دی؟ هغه د ایمان دی. الله سبحانه وتعالی موږ ته دغه طاقت نصیب کړي. رسول صلی الله علیه وسلم بعضو قبایلو له او قبیلو له دعوتونه ورکړي وو. دا کمی قبیلې دي چې رسول صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړي، او دلته د دوی د ذکر کولو مطلب دا نه دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دوی له په دې ځای کې دعوت ورکړي، نه، چاله مخکې ورکړي او چاله وروسته ورکړي. په هغو کې یو بنو عامر ابن صعصعه دا یو مشهور خاندانو، دوی له رسول صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړي. دغه شان محارب ابن خصفه، فزارا، غسان، مرة، حنيفة، سليم، عبس، بنو نصر، كندا، كلب، الحارث بن كعب، او دا شان بعض نور حزرمي قبيله او خاندانونه دوی له رسول صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړي وخت په وخت. بعضو اسلام قبول کړي او بعضو نه. په دوی کې زورور خاندان هغه دغه دي چې هغه ته ویل کېږي بنو کلب، او په دوی کې به یو شاخ هغه ته ویل کېږي بنو عبد الله، اولاد د چا؟ د عبد الله. رسول صلی الله علیه وسلم هغه به ورغه دعوت له، او د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه څومره ناشنا و. منګه خو کافر پرې د مسلمان له چې دعوت ورکو مسلمان له، نو دا ولم چې دینه د مخ د غم دي چې جوړ کړي چې بس ته به چې د چا سره ګوره ملاوي، لږ مسکیشه، لږ په اخلاقو، لږ په طریقه. دا مخامخ مسلمان دی خو د نیغې لارې نه لږ کوک شوی دی، واپس کول غواړي. بس ده به ځان داسې کړی ته به چې په دنیا کې د قیو مسلمان دی او دا نور ټول چې دی دا ګمراه دي. د دعوت طریقې رسول صلی الله علیه وسلم کافرانو له دعوت ورکو،
نو بس ورغه په دغه بنو عبد الله پس دعوت ول ورکو د الله طرف ته او به وته داوي وإيد عبد الله اولاده ان الله قد احسن اسم ابيكم الله استاسو پلار لډیر مزدار نوم ورکړي ورستاسو د پلار نوم عبد الله د الله بنده نو پکار دی چې تاسو د الله بندگی وکړي خو هغه د رسول سلام دعوت نه قبول کړي او لازم نه چې ته په هر خپل هدف کې کامیابی لازم خو نه ده ها په دې کې خو کامیاب یې چې د الله طرف نه اجر دته ملایي ولازم نه چې مخامخ سره بستا خبره مني چې یو سره د رسول صلی الله خبره ونه مني او داغه خبره په اثر ونه کی نو زما او ستا په شان کم علم سره کچته زما خبره په چا باندې اثر ونه کی او وی نه مني نو به سره دومره خپکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بنو حنیفه بس ورغله دا وی کورونو ته ورغله کوم ځکه چې وی وسیدو او په دې څومره خاندانونو قومونو چې رسول الله دعوت ورکړي په دې ټولو کې ناروا خبره او غلط جواب چې چا ورکړي دي د بے ادبۍ نه ډک هغه د بنو حنیفه او د رسول الله اسلام د رسول الله دعوت کوم چې اسلام طرف ته وغه نه قبول کړي دغه شان رسول الله په بنو عامر ابن صعصعه په ستریو بنو عامر ابن صعصعه د دې خاندان د مضبوط خاندان د زورور خاندان او زورور قوم رسول صلی الله علیه وسلم په غوی بس ورغه دعوت ولورکو د الله طرف ته او ته هغه خبره د ما سره کته سومن الله بدل عزت ترک نیو کس پسې پاسې دو او ته وی ټول خلکو ته واوري وی په الله دی قسمی زمونږه مونږ د عربو په مقابله کې د ټول دنیا په مقابله کې دا لک ناخلو وره دا خو یو سره د دې خبرې مطلب دا دی چې ما ملګری کوي او د چې څومره نور دي د ټول څه کوي د دشمنان کوي دا خبره موږ نه منو بیا به بل کې سپاسې دی ارایت ان نحن بايعناك على امرك دا کوم خبره چې ته کې کوم تاسو په دې باندې بیعت کو تاسو ودرېو ثم اظهرك الله على من خالفك او بیا الله تعالی خلق باندې زور ور کې کوم چې ستا خلاف دي نو بچای به زمونږ مشرتیا به زمونږ رسول صلی الله علیه وسلم الامر الى الله بچای به چای هغه به الله الله چې چانه ور کوي او تاسو د اوس ځنی شم ول چې مشران به تاسو یې مشرتیا ور کول دا چا کار دی د الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء نو چې کله رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه ناغوت بیا وی خندل وی موږ به عربو ته خپل سټونه او خپل مریخ کار کوو دې مطلب دی چې انسان به دغه مقابله ته مخامخ کوو او چې بیا ته زور ورشي نبی سوي چې بچی د الله ده د دومره قرباني موږ د سره پاره ورکو هغه د رسول سما خبره هغه ونه منله دا کسان چې کله واپس لاړو خپل علاقې ته نو الته دی بوډا کس سره ملو شو چې هغه حج نه وراغله د بوډاوالي د لاس د بیماری د لاس هغه نه وراغله نو دا سره کیناستو ته وی حج کې داو شو به وی دي شي ولک راغله د قریش په خاندان کې او په قریش کې به د بنو عبد المطلب په بچو کې او هغه دا وی چې پیغمبر یم او مونږ ته وی چې تاسو ما باندې ایمان راوړئ زمونږ ملګری شي او زما سره ودرېږي د قریش خلاف نو دغه بوډا په دې تندی باندې د سلاس کې هو وته وی د نقصان چې کوم تاسو نو شو دا به تاسو څنګه پوره کوي او څنګه راګرځوي دا خو تاسو تبعیو شو دا خو د دې سړي خبره تاسو رد کړه چې هغه چې سوی هغه حق دی د اسماعیل علیه السلام په بچو کې د بشای رښتینه سړی نشتی دا دغه بوډا وی د اسماعیل علیه السلام په بچو کې د دې سړي په شان رښتینه انسان نشتی نو تاسو هغه عقل کم ذکیو تاسو دومره قمقلانی تاسو کې یو خیر سره نو چې دته ویلو چې او موږ ست خبره منو موږ مستمرسته کو دا بس خاندانونو او بس قبیلې چې رسول صلی الله علیه وسلم
دعوت ورکړو بعضو خبره منلې بعضو نه منلې خدغه شان هغه افراد چې یو کس هغه ډیر زیات دي چې هغه مکی ولا کې نو او اسلام قبول کړي دا خو د قبیلو د خاندانونو خبره شو چې رسول سلام قبیلو له دعوت ورکړي خاندان له اوس دي چې یو کس او په دې کې ډېر ناشنا واقعات یو څو ته به اشاره کو سوید ابن صامت دا شاعر او ډیر پوه او خيار شاعر او په مدینه کې اوسېدو او د ډیر پوه د لاسه د قوم بدلته الکامل وي پوره انسان رسد لاسه د خيارتوب د لاسه داسې ناشنا اشعار به جوړول چې انسان به ته حیران شو او دغه وخت شاعرانو د سره مقابله نشو کولای نو د سوید ابن صامت دراغه عمره له نو په مکه کې ملاقات شو د چا سره د رسول سلام سره و دا قیمتي انسان دی رسول سلام نه ځای کوي دا پته چې دې سړي کې اسلام قبول کو نو دې مخ ډېر کار کولای شي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وی ما سره وحی ده دین دی د الله خبري دومنه نغوتي لعل الذي معك مثل الذي معي کی دي شي ستاسو چې کوم خبري هغه ما غشاني کوم چې ما سره دي او د سره سدي شعر او شاعري ده نغوتي کی دي شي موته یو وره رسول صلی الله علیه وسلم ومن الذي معك تاسو سدي وي حکمت لقمان د لقمان حکیم هغه حکمتونه هغه ټول ماته یاد رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړو ټول رسول صلی الله علیه وسلم خبري مزداري دي او خيسته خبري دي خو ما سره چې کوم دینه هغه دینه غوړي او ما سره چې کوم دي هغه د هدایت خبري دي ما سره چې کوم دي هغه نور دی رڼا وي سيد توز خپل وای ما خپل وي وفتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن رسول صلی الله علیه وسلم د قرآن آیتونه تلاوت کړو به چې پیغمبر تلاوت کوي نو څومره خيسته او څومره خوند بک نبی ول دعوت اسلام دعوت ورکوي دا خبرې دي ما سره دا خبرې دي ما سره نو دغه کسوته وي ستاو زما په خبرو کې زموږ اسمان فرق دي ستاسو چې کومې دی او ډېر اوچتي اسلام قبول کو اسلام قبول کو به لړ مدینه ته نو الته جنگ راغی بعاث جنگ د بعاث د اوس او د خزرج په منځ کې الته دوه خاندانونو دوه قبيله کم اوس او خزرج دا خو د اسلام د لاسه ټول یو شي چې اسلام نو د دوی په سلونو کلونو د دشمنیانه بروانې نو پاغي کې به دې قتل کړي شو پای کې وجلې شو یو کس راغلو دویم کس تدم ډیر ناشنا واقعه ده د دنمو ایاس ابن معاذ او ده بالکل تنکي ځوانو نه ځوان شو او دیم په مدینه کې اوسېدو د اوس د وفد سره راغلو اوس هغه قوم د چې کوم ځای اوسېږي ودې تاسو کوم ځای اوسېږي مدینه کې راغلی د دې لپاره چې قریش ته وی ته زمونږ سره مرسته وکړه د خزرج په خلاف او په منځ کې جنگ وکړ او دا اوس خاندان چې د دوی عدد د کم او د خزرج د ډیر او زورورو نو دوی په قریش په سره راغلی چې موږ سره مرسته وکړي دم دغه نبوت په یو لسم کال نو رسول صلی الله علیه وسلم چې کله پته ولګی چې د مدینې نه کسان راغلي نو وته بهر ته چې وی کته کسان ناشتي د کعبه په خوا کې رسول صلی الله علیه وسلم خو له ورغه وته وی د کوم خبرې به چې تاسو راغلي چې قریش تاسو مرسته وکړي ملګرتیو کې د دینه ته غوړه خبره ده او څه خوشاله شو ما ذاك ودغه کمال وی انا رسول الله بعثني الى العباد ادعوهم ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وانزل علي الكتاب ما الله کتاب را کړي
توحید د دعوت لپاره را لېږلی بیا ورته د اسلام خبرې د قرآن تلاوت یې وکړو نو په دې ټولو کسانو کې چې کوم د مدینې نه راغلو دغه هلک پاڅېدو ایاس بن معاذ زمونږ چې دغه وخت کې ځوانۍ نه هغه د ټاپیانو چاکلیټونو نه لا نه اوزګارېږي داسې د نوی نوی چې دغه شي او چې داسې د 15 کالو پورې خو ته موږ وړوکی وایو لکه پلاني دا کار غلط وکړو زه خیر دی څه دی وړوکی دی اته چې وړوکی چې 2 کالو کس ته غلطي دي شي چې معلومات وکړي چې اتیشتم کار روان دی وړوکی نه پوهېږي د 10 کالو کس به د دماغ کچې دي 15 کالو سړی به وایي لا خو اوس ځوان شوی دی غریب داسې رسېدي او دا په دې ټول قوم کې هوښیار دی نه دی پاسېد ورته یې وویل قوم زما خبره منئ هغوی څه وویل وی هذا د دې سړي دا خبرې نه دي والله خیر مما جئتم له د دغه نه غوره د کوم دپاره تاسو راغلي دا ومنئ دغې کامیابي ده دا سړی چې کومې خبرې کوي دا ناشنا خبرې یو کس پسې پاسېدو انس بن رافع د دوی سره راغلی او هغه سره د خاورو په دې موټي کې خاورې راواغستې چونګې راواغستو او د دې مخې پې وویشتو کېنوي موږ په الله دې زموږ قسم موږ دې لپاره نه یو راغلي چې دلته دینونه بدلو موږ ته څه مسله ده او ته به څه کې پروت یې موږ په جګړه کې اخته شوي موږ ته غټه جاخه جوړه شوې ده او ته دلته موږ ته دا خبره کوې چې د دې دا خبره ومنئ الغرض د هغوی د قریش سره مغه دغه ونه شو کوم کار دپاره چې هغوی راغلي قریشو سره خبره ونه منله نو دوی واپس شو چې واپس لاړو مدینې ته لږ وخت بعد دا ایاس سیدې مړ شو او وی دبه دا تکبیر به وي الله اکبر به وي لا اله الا الله به ډېر وي الحمدلله به وي سبحان الله به وي نو فلا يشكون انه مات مسلما په دې کې بچا شک نه کوو خلکو به دا سم مړلې په اسلام مړلې وي دا یو ناشنا واقعه چې په وخت کې را پیښه شوې په وخت کې یو بل ناشنا واقعه د طفیل ابن عمرو الدوسی یا طفیل ابن عمرو الدوسی دم ډېر پوهه سړی او شاعر او د قبیله دوس مشرو نو چې سړی شاعري پوهه یو د قبیله مشري د دې راړول هغه ډېر ګران دي پوهه سړی راړول ګراني او د ناپوهه سړی راړول دا اسانه ځکه چې هغه ناپوهه دا مني چې زه سم ناپوهه مخ چې سړی ځان ته پوهه وي د دې راړول هغه ګران دي او د دې قبیله د دوس قبیله د دوی په یمن کې په بعض علاقو باندې مشرتیا مو نو دین د نبوت په 11 کال باندې راغی مکې ته چې څنګه دی راغی او قریش ته پته ولګېده چې طفیل ابن عمرو روان دی او د مشهور سړی نو هغوی د استقبال ته ووتو او ښه ګرم هرکلی ورته ووی او بیا ورته طفیل راځه دا کورونه ستا کورونه دي دا علاقه ستا علاقه ده دغه چې مشر سړی دی بل د دوی د یمن سره تجارتونه دي او ډېرې غټې خبرې چې پای کې دوی ملاست نو بیا ورته دا ووی موږ د باندې مین یو خو یو خبره یې ساته ګورې او ته څه وی دلته یو کس پیدا شوی دی زموږ په دې قوم کې قد فرق جماعتنا وشتت امرنا موږ ټولې ټوټې ټوټې کړي او موږ ټولې په فرقو کې تقسیم کړي اختلافات پیدا کړي سبحان الله دا خبرې چې ووري بالکل دا خبرې به تر مخامخ شي دا خلک زموږ مبارک وي دوی اختلافات پیدا کوي اختلافي مسائل وی جی مو بیانوا خلو څه بیان کوم ونه اتفاقی بیان کا دسی مسله ما ته خو چې هغه ټول انسانانو په منځ کې اتفاقی ده شتي اتفاقی مسله چې معلومه نه په دې کې اختلاف شتي اختلاف شتي په لا اله الا الله کې ها اتفاق کې شلو چې بدی کې خو اتفاق ده کنه چې خالق شتي
دا خو ټول مني کنه چې د دنیا یو خالق دی. موږ په دې کې اتفاق نشته، دهریه نه مني. نو دا خو به هر مسله پرې ده، اختلافي مسائل خو ډیر دي، نو به هر مسله پرې نه، مسله پرې ده چې د عالم بیان کې غوتوي بیان کې د قران او حدیث پرانا کې. او چې به چا دا خبره ومنله چې دا سړی د اختلافات نه پیدا کوي، چې چا ونه منله نو دې څه پیدا کوي؟ د اختلافات پیدا کوي. موږ الحمدلله اختلافات او په امت کې ډلې جوړول او امت تقسیمول دا زمون کار نه دی او نه کو، او نه دی الله وخره ولي چې زمون نه دا کار وشي، بلکې زمون خو دعوت دی ته چې راځي ټول یو کیو. والحمدلله ثم الحمدلله. زتلو ما په دې مختصر ورځو کې د پاکستان په دوره باندې څوک په ما نشي ثابتولې چې التما چې ته دعوت ورکړې چې موږ خاص کسان یو، زمونږ پلانې مشر دی د رسول صلی الله علیه راځي دغه سره بیعت کوي، راځي دغه جنډې لاندې ودرېږي، زنده باد او مرده باد، دا قصې موږ نه دي کړې، نه څوک ثابتولې شي. هر ځکه موږ دا خبره کړې چې راځي خلکو یو کیږو په قال الله وقال الرسول باندې، قرآن او حدیث بکیدو او تاسو کینې راځي دغه چې سو زمونږ دین دی، چې سبا کې نو زمونږ دین نه خبره ختمه شو. دا په عکس باندې کوم خلک چې زموږ خلاف ولاړ دي دا غوي بل څه کار نشتی بغیر د دینه چې په مار دو کې او په پلاني ردو کې اختلافات زه جوړم کا غوي جوړي لکسترګي کول اول په کار دي بس ځان په زور قمقل کړي او یې ځان په زور لون کړي دی او کون کړي دی سم بكم عمي کا غوي هر څه وي هر خبره او کیس خبره نه خو کو چرته دی کس د قرآن او حدیث خبرو کړنو دې څه جوړي د اختلافات جوړي. الحمدلله چرته موږ د اختلافاتو خبرې نه دي کړې، موږ کوشش وکړو چې امت یو شي. دا خو دینی مسله ده، په دین کې خو ټول امت یو دی، ټول امت دې ته به کوم موږ نه ګورو چې دا پښتون دی که پنجابی دی او دا عربی دی که دا عجمی دی، ټول ته دعوت ته اجرازي په قرآن او حدیث باندې یو کیو. او دا خبرې پرې خوده پکار دي چې دا پلاني فرقه ولا دا پلاني مذهب ولا دا پلاني مسلک ولا موږ دام دعوت کوو چې دام پرې دی چې پلاني افغاني دی او پلاني پاکستاني دی او دا بنگالي دی او دا پنجابي دی او دا موږ دا قصې دا په مسلمان پورې خون نه کوي. الله دې په دې منهج باندې او په دې مسلک باندې موږ د مرګ پورې ساتي. خبره ما ده چا کوله د طفیل ابن عمر نو دیو ته نصیحت کو یو سړی راغلی د اختلافات جوړ کړي او دا خبره ساته طفیل موږ تجربه کړې ده او څه وي جادوګر دی څنګه هو دې څنګه جادوګر دی ډیرو خیر سړی ځکه چې دغه تاسو په اسی خبر نشي دوکه کوله دلیل به وتم خای وی دلیل پیدا دی چې پلار او زوی جدا کړي او خو دې شي و کوم کسانو چې ایمان راوړل او پلارانو یې نو راوړل خو جدا شي وکنه بعضو ایمان راوړل زامنو یې نو راوړل جدا شي او د خزي او د خاون په منځ کې اختلافات پیدا کړي ها او د رور او د رور په منځ کې اختلافات پیدا کړي د تر او د واره په منځ کې اختلافات پیدا کړي د ماما او د خوري په منځ کې اختلافات پیدا کړي پته موږ یې وی پته ورنشي د سړي خوارګنه خراب پدې تب قدردانی په منګرانی نو دې شنه چې ته خراب شې سي توفیل په خپل وی دومره خبرې راته وکړي دومره چې ما قسم خوړو چې یو ټکی به تیم نه اورم یو ټکی او بیا مې په دې غوګونو کې مالوچ کې خودو چې کله جمعه ته مسجد حرام ته مالوچ مې خود او چې زه ورلم اکم کسي دوی ما ته خولو چې دې شي ولکته دا نومې دا د صفات هغه ولړو د کعبه سره مونږی کو فقمت قريبا من زو سره په خوا کې دغزي کیناستم یو درید خو ی الله وخت چې زه وورم سره دې مالوچ ودرې هرڅ ی الله وخت چې زه وورم نو ما سناشنا خبره وورید خوږی خبرې موریدي بیا مې ځان ته وی چې توفیله مړ شي دا خیری دي
مرشي تزان تو خيار وي تابو غونو كي مالو شي خودي يعني تخبد خو بد نشي معلومه ولا تتبع خلق وي چې دا کار بد دی ته چې بد دی کو دا مو چت صفت و چې سړی ته وي د پلاني جمعه ته مسجد وابيانو خبرې کوي او تابو غونو کې مالو چې خو ډېرې ته لاړې رک سوچو کا چې نه بيزو الحمدلله پويګم راشه دا وابيان چې د خلق وي دوی سوي یو پر خو سره کې نه مکن نه ما زاد دا خبره وکړه چې خو خيار سره شاعري په خو بد کې تمیز کولای شي فرق کولای شي تا به وګونو کې معلوم شي خو راشه دې سړي سره کې نه که خبره خوي وي منه کبد دی پرې وې زنه شومنو کته مې رسول سمته هغه کور ته لا وې زه په سیم وراله ور موټه کوي هغه وو ما چې سره کې نه وې راځي کې به وی چې کینه سوی مو د ټوله قصه وکړو دا مې وته مو چې خلکو ته نه راولې ما چې له دغه خو کې باندې کې وی به ته مې چې توسو یا تاسو رسېدي فعرض علي الاسلام وتلا علي القران الاسلام خبره او قران تلاوت وکړو بل مې قسمي چې دې خوږي خبره ما چې د بجون کې نه وي اورېدل نو ما غته چې مسلمانانو طریقه وما ته کلمه د شهادت خو چې دا وای وی بیا ته ما دا وای چې انی مطاع فی قومي زما قوم ګره زما خبره مانی طفیل رسول صلی الله علیه وسلم ته وی او زای سم زمالته او د اسلام دعوت به ورکومه د اسلام دعوت به ورکومه نو ته دې ذکرو کې چې الله ته سوال وکړي چې الله زما په دې دعوت کې برکت واچي او د دعوت کو چې تلو کله چې د جنگ خندق نه بعد دی راغی مدینه ته د جنگ خندق نه بعد دی راغی مدینه ته رسول سره ملاو شو رسول صلی الله علیه وسلم ډیر په جوش او په مینه محبت ملو شي داغه توفیل ډیر وخت بعد راغی نو رسول صلی الله علیه وسلم څنګه کار دی کړی دی یا رسول الله اتیا کورمی او خاندانونه د مسلمانان کړي د ځان سره یو ځای راوستي د چې کله سړی زوروري داغه د خبرې دا خبره خون کوي ان اتیا کورمی د مسلمانول ټول او به ځان سره راوسته مدینه ته او جنگ یمامه په ورځ باندې راو ان شاء الله راشي په سیرت کې مخکې جنگ یمامه په ورځ باندې چې دنه دی شهید کړي شو په پاک جنگ یو بل کس په ذکر کو دا غیر نمبر درس ختم کو ان شاء الله باقی چې کوم دی په روان درس کې ذکر کو یو کس راغله د رسول صلی الله علیه وسلم دا غنمو ضماد الازدی د یمنو او کله چې راغی مکې ته د قریش ولو سره ملو شو وته وی دلته یو کسته لیونه دی او دا ضماد چې کوم دی دمونه به چول د جاهلیت په وخت کې ډیر پوه سړیو نو ته وی دلته یو کس پیدا شوی دی لیونه دی کته په ست دم درودوي نه کې جراغي سره خش او ته ښه سید دم پیو لار د رسول الله خو کې کېناست وته وی محمد صلی الله علیه وسلم وی زګوره دمونه چوما په بیمارانو باندې او په لیونو باندې او په هغه چا باندې چې پیریان پی او دا یو او ته بس او زمانه وره ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد رسول الله خبر شروع کول دوته صبر اعد علي هذا خبرت بيول تسوي رسول الله بيا رسول الله خبر شروع کول وي صبر اعد علي تسوي بيول اول پر ما دا ټکی وورید مو خپو خلګو اول پر داسې خوږي دا ګور رسول الله تلاوت نه کړي
خطبه الحاجه وی لکه چې موږ تاسو اورګین درسونه بل اوله کې وی چې رسول سلام بیا وی نو بیا رسول سلام ته وی چې په الله مې قسمی ما د جادوګرانو خبرې اوریدلې ما د شاعرانو خبرې اوریدلې ما د لیونو خبرې اوریدلې ما د بیمارانو خبرې اوریدلې په چا باندې چې پیریانی ما دا وی خبرې اوریدلې خو دې خبرې ما چرته نه دی اوریدلې کمی چې تک هات يدك یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابايعك على الاسلام زه سره په اسلام باندې بیعت کو کلمه وی مسلمان شو فبايعه دې به مسلمان شو دي نور کسانو د رسول صلی الله علیه وسلم راغلو او د رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت نه متاثر شي اسلام قبول کړو او دې چې بکی مو چې هغه د اسلام او د دعوت د نو قبول کړي دلیل په دې باندې چې داعی خپل کوشش کوي او دا کوشش به کم وخت پوری کوي امرګه پوری زمونږ کار بیانولې سو کې منی نه منی د تپوس وته الله کوي او په خطرې قیصر په حکمت سره په خاندان سره د حق دې سی پیش کا چې د مخامخ سره ته مایل کې خپل طرف ته او دې چې ته پیش نه کی چې هغه خدای خپل لغنه چې دغه حق نه وتره نو حکمت او حکمت په دعوت کې د علم مطابق دعوت چې څومره خبر باندې پويږي دومره دعوت کول پکاري الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې رسول سم په نقش قدم روان شو او الله سبحانه وتعالى چې څنګه په دې مبارک جمعات کې موږ یو ځای کړو د شان دې موږ د رسول سره په جنت الفردوس کې الله موږ یو ځای کې ان شاء الله پر روان درسونو کې به باقی چې کوم کسان د رسول سره ملو شوي دي او رسول سم غویل دعوت ورکړه هغه به ذکر کو او کې یو ناشنا انسان دی ابو ذر غفاری رضی الله عنه هغه اسلام څنګه قبول کړو هغه ان شاء الله بیانو مدینه نه باز کسان چې رسول سم په سره غلو اسلام قبول کو بیلړو په مدینه کې دعوت کو دغوی د لسه مدینه کې ډیر خیر خورشه دا کسانو تذکرہ او دغه رسول سلام په دغه ورځو کې د عائشہ رضی الله عنها سره نکام کړي و دغه تذکرہ به کو چې د نکاح څنګه شوی و او کوم وخت کې کړي و او دا خلکو د اعتراضات او جوابات کوم چې د اعتراض کې په رسول سلام باندې چې د دې جنې سره واده کړو چې هغه عمر کم ان شاء الله دې شبهات او جوابات هم کو د الله په توفیق سره هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين